میدان وردګ جلریز ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ طالبانو ونیوله. د راپورونو له مخې د میدان وردګو ولایت جلریز ولسوالۍ له ټولو حلقاتو سره د طالبانو لاس ولوېدلې ده. یاده ولسوالۍ له تېرې ډېرې مودې راهیسې د طالبانو لخوا محاصره وه. تازه طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې نن د میدان وردګو ولایت جلریز ولسوالۍ مرکز، امنیه قمندانۍ او ټول حلقات د طالبانو په کنټرول کې راغلل. که څه هم نوموړي زیاته کړې چې ګڼو عسکرو خپلې وسلې په ځمکه ایښي، خو ځایي سرچینو طالبانو ته د تسلیم شویو عسکرو شمېر 29 تنه ښودلی دی. ښاغلی مجاهد وایي یو ټانک 3 لینجرې خورا ډېره سپکه او درنه وسله او مهمات د طالبانو لاسته ورغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې 2 ورځې مخکې د جلریز ولسوالۍ د امنیه قمندان رسنیو ته ویلي و چې د هغه سرباز په حال افسوس دی چې د دې چارواکو لپاره خپله وینه تویوي. نوموړي زیاته کړې وه 3 ورځې کېږي چې محاصره یوه مرمۍ کومک هم نه دی رارسېدلی. د کورنیو چارو وزیر ته چې زنګ وهو هغه وایي موږ څه وکړو.